ګوره د ماشوم میچازي الک، د ماشومې میچازي جنۍ، او د یو بالغ انسان میچازي کاغه زنانه ده او کاغه نارینه ده. دا یو دی په دې کې چې دا ټول پلیت دي. د ماشوم الک دا میچازي هم پلیت دي، د ماشومې جنۍ دا میچاز دي چې ماشوم ویم نو هغه ماشوم ویم کم یو د حدیث کې یو قید لګېدلی چې خوراک نه کوي، یعنی کم الک چې پیس کی خوراک نه کوي د دې میچازي هم پلیتې دي. کومه جنۍ چې پیس کی او خوراک نه کوي د دې میچازي پلیتې دي. او بیا د هغې نه بره چې څوک دي خوراک چې کوي کاغه بالغ دی او کاغه ماشوم دی د دوی میچازي پلیتې دي. فرق په څه کې دی اوس یاد کا، یعنی پلیت خودی دي. اسې په دې څه دلیل دی چې دا ماشوم چې پیس کی او ډوډۍ نه خوري د دې میچازي پلیتې دي؟ همدا پیغمبر صلی الله علیه وسلم پې اوبه ونوستې، اوبه به ولې ونوستې؟ پلیتې دي. نو دا خو ثابته شوه چې میچازي څه دي؟ پلیتې دي. که هغه د الک دي، که هغه د جنۍ دي، که هغوی ډوډۍ خوري او که پی صرف څکي او که هغه بالغان دي، میچازي د ټولو پلیتې دي. فرق په څه کې دی دا اوس یاد کړه. فرق صرف د صفایي په طریقه کې دی. ها نو دا راته اول ویم چې په دې سره مسله ښه توضیح شي چې خوراک کوي الک دی که جنۍ ده که بالغ دی او که نابالغ دی، چې دا میچازي په کپړو ولګېدي نو دا کپړه به څه کې اینځي به. دا اتفاقي مسله ده. صرف مسله د چا پاتې ده؟ نه د پوی والا نه، ورسره بل قید پوی والا ماشوم الک، پوی والا ماشوم الک. په دې مسله زما پوهېږي که بله طریقې ته ووایو که نه پوهېږم ما ته وایه موږ پوه نه شو. د ده په دې میچازو باندې صرف اوبه نوسته دي، په دې ځي باندې انځلو ته ضرورت نشته. دغه دلیل تاسو واورېدو که دوه حدیثونه پې بیان شو. زه پې راته درېیم بل بیان کم ښه واضحه. امام ابو داود حدیث راوړی دی، پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي یغسل من بول الجاریه ویرش من بول الغلام. ښه واضحه. د ماشومې جنۍ میچازي چې په کپړه ولګېدي دا به انځي، یغسل انځي به دا کپړه، او ویرش من بول الغلام، غلام الک ته وایي، او الک ماشوم د ده میچازي که په کپړه ولګېدي نو په هغې به اوبه نولي. ویرش رش په اوبو کې چڼکا، پښتو کې چڼکاو ته وایي. دا خو اوس موږ پوه شو. سوال دا دی چې بیا د الک او د جنۍ په دې منځ کې دا فرق ولې دی؟ خیال م دی که نه دی؟ لکه دلته جنۍ هم صرف پیس کی او الک هم صرف پیس کی. که دا جنۍ میچازي وکړي او په کپړو ولګېدي نو دا ځای به څه کې اینځي به. که د الک میچازي وکړي نو په دې ځي به اوبه نولي. دا فرق ولې دی؟ الجواب د ټولو نه غټ حکمت دا دی چې پیغمبر ویلي دي زموږ په ایمان دی. که موږ ته بله فایده معلومه شي او که معلومه نه شي دا زموږ دپاره پوره ده که نه ده پوره؟ بس پوره ده. پیغمبر ویلي دي زموږ په ایمان دی. خبره ختمه شو. ځکه چې دا پیغمبر الله صرف پر رالیږلی د دین د وضاحت دپاره او رالیږلی چا دی؟ الله دی. نو چا چې الله چې څوک راولیږي او هغه رالیږلی ډیوټي دا ده چې دا دین واضح کړي، هغه راته دا مسله داسې بیان کړې ده. پوره نه ده؟ پوره ده. خو بیا درته هم بیانوم چې حکمت پکې څه د علماو بیان کړی دی. یو حکمت پکې دا دی چې دا الک په نسبت د جنۍ ډېر اخیستلی کېږي. کله سړی ځان سره بازار ته وویسي، میلمه راشي، ماشوم راوځي، یا یې د ځان سره خلک راوباسي، نو کله یې تره علي غېږ کې، کله یې ماما علي، کله هغه میلمه علي، کله د نیا سره دی، کله د نیکه سره دی، او جنۍ د کور نه دومره نه راویستی کېږي. که نه خبره غلطه ده؟ صحیح ده. نو چې صحیح ده نو بیا یره د دې ډېره ده چې د الک به میچازي وکړي او کپړه به ګنده شي، که نه؟ په مخه اخیستی کېږي راخیستی کېږي، خو ماشوم دی هلته څه پته دی چې زه د چا په غېږ کې میچازي به نه کړې. نو شریعت دا اسانتیا پکې پیدا کړه چې دا خبره لږ اسانه شي، او رب العالمین څه مهربانه باچا دی، ځای په ځای موږ ته خبره اسانه کړې ده. ورسېدې اوس تاسو په حکمت؟ یعنی دا جنۍ
چېرته کله ناکله داسې وشو چې یعنې چې د چا بغې کې واغېسته او میچازې پرې وکړي نو دا اوس کله ناکله خبره ده نو دا کپړې وینځه د هلک هغه بار بار راځي نو شریعت اسانتیا پیدا کړه وی نه اوبه پې ونوله دا یو حکمت شو. دویم د هلک میچازې په ځي باندې بهیږي دا خورېږي نه او د جنۍ ماشومې میچازې چې هغه وکړي نو هغه خورېږي په دې کپړه باندې نو هغه ځای ډېر رانیسي او د هلک دا میچازې ځای ډېر نه رانیسي داسې لکه نه ده. دغه شان بعضو دا حکمت ذکر کړی چې د ماشومې جنۍ د میچازو نه بین ډېر ځي په نسبت د هلک ماشوم میچازې چې خو د هلک د میچازو دا مسله م ګوره د هغه وخته پورې ده چې څو پورې پیس کې. اوس دلته بله مسله ته بیان د دې څه مطلب دی چې پیس کې مطلب دا دی چې د پیو د سکلو دوران دی یعنی دله بل شی پیدا نه ورکوي دی غواړي څه پی. اوس یو ماشوم بیمار دی او اکثر دا زمونږ د مشرانې ښځې چې خصوصا دي دوی سره د کورنۍ ټوټکې ډېري دله دا شی وخوټکه ورکول او دله دا شی ورکه او دله دغه ورکه نو دا ماشوم بیمار شو خېټه یې خرابه ده دا مور یې راولګېده څه دوایي راواغېسته یا ګبین یې راواغېسته او د ماشوم له خوله کې ورکو خوراک یې وکړو که ویې نه کړو ویې کو عمر د دې ماشوم ګوره یو کال دی عمر یې څو دی یو کال او د میچازې وکړي انځلی کېږي به نه ده خوراک کړی وښې د پیو دی او دویمه خوراک دله پیدا نه ورکوي که دې ټیم کې اوس څوک راولګي چې یاره ځم دې بټۍ ته او ښه داسې ډبلې روټۍ راوړم او دې ماشوم له ورکوو چې تکړه شي تکړه به شي ورسره بیمار به شي تکړه کېږي چېرته هم نه دې تکړه کېږي به څه باندې په پیو سره ښه د یو ماشوم 3 کاله عمر دی او پی وله ورکوې پی خوري یا سکي دله دا پی فایده ورکوي د ډوډۍ پسې نه ورکوي د ده ضرورت څه ته دی ډوډۍ ته دی خوراک ته دی او که دا پی وله پیدا ورکوي دا وقتي طور لږه پیدا وله ورکوي نور د ده جسم بغیر د روټۍ نه هغه ترقي نه کوي خو 2 کالو پورې د دې ماشوم جسم دا په پیو ترقي کوي به بل څه نه کوي پوه شوئ که نه نو اوس داسې نه چې تاسو دا خبره داسې واورئ چې یاره درس کې بیان شوي چې کوم ماشوم خوراک نه کوي او پرون خو موږ هغه خپل زوی له ګبین ورکړی و ګبین خوراک دی که نه دی کله مور داسې وکړي داسې وریجې رواني یو څو دانې او د ماشوم له خوله کې ورکړي کله روټۍ داسې لکه پستکي خوله کې وله ورکړي او د هغه عمر 2 کالو کې دننه دی لاندې دی نو دا اثر نه کوي اثر کوي دا اثر نه کوي دې مسله پوه شوئ که نه